امید لرم ټول به ټیک ټاک یې. دې ټایم کې را سره ناستې کوي په دې مازدیګري کې ممتاز صاحب، او بلکې یو خو د بیمارۍ نه هم لکه مطلب سخت بیمار دی، دې دلته کې ډاکټر له راغلی دی، خو بس دا هڅه کوي چې د خپل نوي کلامونو نه به مونږ ته داسې څه به خامخا تاسو وړاندې کوئ. نو امید دی چې تاسو مونږ ته ووایئ انشاءالله. ولې نه بالکل اواز لږ تیز اصل کې تا ته پته ده چې زه تقریبا داسې 15-20 ورځو نه ژوندی یم، ټایفاید کې رایم، خو انشاءالله تعالی چې څه داسې نوي مې دغه کړي انشاءالله ویم درته. صحیح ده صحیح ده، بس الله دې صحت درکړي. چې پښتانه اور کې سوځېږي څنګه به چپ ولاړ یم، په خپلو وینو چې لمبېږي څنګه به چپ ولاړ یم، چې پښتانه اور کې سوځېږي څنګه به چپ ولاړ یم، چې خپلو وینو کې لمبېږي څنګه به چپ ولاړ یم. او په درانښت وي مونږ پښتانه ټوله دنیا کې یاد یو، په درانښت وي مونږ پښتانه ټوله دنیا کې یاد یو، چې معاشره کې داسې کېږي څنګه به چپ ولاړ یم. ډېره ده. او سود هغه بوج دی چې په سر دروند شي په ولو راشي، سود هغه بوج دی چې په سر دروند شي په ولو راشي، دا وزن ورځ په ورځ درنېږي څنګه به چپ ولاړ یم. ډېر ښه دی ډېر. او ستا دشمنۍ کې ستا د لور او د خور څه قصور دی؟ ستا دشمنۍ کې ستا د لور او د خور څه قصور دی؟ چې په سوره کې رخصتېږي څنګه به چپ ولاړ یم. او یوه نشه د نشهیي ټول خاندان تباه کړي، یوه نشه د نشهیي ټول خاندان تباه کړي، کور یې د هر خوا نه ډوبېږي څنګه به چپ ولاړ یم. او بچې د ډز نه د قلم په اهمیت پوه کا، بچې د ډز نه د قلم په اهمیت پوه کا، په یوه ونه لس مړه کېږي څنګه به چپ ولاړ یم. ډېر زبردست. او ډېر بې ضمیرو جوارۍ کې خپل عزت بایللی، ډېر بې ضمیرو جوارۍ کې خپل عزت بایللی، کلي کوڅه کې چې شرمېږي څنګه به چپ ولاړ یم. او په ډېرو خلکو هوایي ډزو انبار کړې خاورې، په ډېرو خلکو هوایي ډزو انبار کړې خاورې، تر څو چې دا رواج چلیږي څنګه به چپ ولاړ یم. او آخري شعر دی چې هر یو بچی یا په تعلیم یا په هنر کرکه، هر یو بچی یا په تعلیم یا په هنر کرکه، ممتاز زړه مې پرې خوږېږي څنګه به چپ ولاړ یم. چې پښتانه اور کې سوځېږي څنګه به چپ ولاړ یم، چې خپلو وینو کې لمبېږي څنګه به چپ ولاړ یم. ډېر زبردست په زړه پورې.